په فضا کې د نادرکه شوو څېړونکو غږونه. په دې ویډیو کې د هغو ساینسپوهانو غږونه اورئ چې په فضا کې د څېړنې پر مهال نادرکه شوي دي. د افغان ساینس انجینرینګ یوټیوب چینل درنو کتونکو، که غواړئ چې له اسلامي، ساینسي، علمي، تحقیقاتي، انجینري، ادبي او نورو جالبو معلوماتو څخه خبر شئ، د دې لپاره زموږ د چینل ملاتړ وکړئ. د ملاتړ لپاره همدومره بس ده چې زموږ چینل سبسکرایب، همدغه ویډیو لایک او له دوستانو سره مو شریکه کړئ. هیله ده دا کار د مهربانۍ له مخې ترسره کړئ. او که تاسو د ویډیو په هکله کم نظر لرئ، نو په تبصره کې ولیکئ. ستاسو نظریات موږ ته د قدر وړ دي. په 1978 میلادي کال کې د فضا د څېړونکو یوې بیړۍ د مریخ په لور د حرکت تکل وکړ. خو کله چې له ساعتونو مزل وروسته د ځمکې له مدار څخه ووتله او خلا ته داخل شوه، د الکترومقناطیسي وړانګو له اثره او یا د کوم بل لامل له اثره یې سیستم کار پرېښود. خو په بیړۍ کې ناستو څېړونکو هڅه وکړه چې ماشینونه په کار واچوي، خو پرله پسې هڅو یې څرنګ رانهوړ. یوازې دومره یې وکولی شول چې د مخابراتي سیستم په واسطه له هډې سره اړیکه ټینګه کړي او له هغو څخه مرسته وغواړي. د مرستې د غوښتنې دغه غږ یې په دې پیغام کې اورېدلی شئ. له دې غږیز پیغام څخه معلومیږي چې کابین اور اخیستی و. تر دې وروسته نوموړې بیړۍ د تل لپاره نادرکه شوه او یوازې دغه غږیز پیغام یې اخرنی پیغام و چې پوهېدل پرې ناشوني دي. د یادونې وړ ده چې د دې بیړۍ هویت په بشپړه توګه معلوم نه ده.